وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، تاسو به د پښتو ډیر فلمان کتلی وي. هغه فلمانو کې ځینې فلمان داسې دي، نیم فلمان داسې دي چې د هغو فلمانو غانې سندرې د پښتنو په زړو باندې لګېدلې دي. هغو کې که د بدر منیر صاحب له زمانې څخه پر شروع سو بیا تر نن تاریخه پورې د جانان فلمه پورې په دې کې ډېر داسې فلمان دي چې د هغو غانې دومره هیټ سوي دي چې نن هم پښتانه په خپلو کورو کې ګوري. د دې غانو ترشا شاعران دي. هغو شاعرانو دا غانې لیکلي دي. بیا پر دې شاعري باندې یو ګلوکار غانا ریکارډ کی، سندره ریکارډ کی، بیا هغه سندره فلم ته لاړه سي. په فلم کې پر چا باندې پکچرای سي، بیا هغه غانې پښتانه ډېر خوښوي. نو ګرانو کتونکو، زما پر څنګ باندې نن د پښتو یو ډېر تکړه هنرمند چې د دې هنرمند تعلق له شاعرۍ سره دی. د دې شاعر نوم دی ریحان شاه ریحان. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې و دې تکړه شاعر ریحان شاه ریحان ته په خپل پروګرام کې ښه راغلاست وایم. السلام علیکم. ستړی مس. وعلیکم السلام. پهله خو زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له په دې لنډ تنګ وخت کې دومره ټایم راکو او زموږ څنګ ته راغلی. ریحان شاه وروره، اول دا ما ته وایه چې د شاعري ډګر ته څنګه راغې؟ د شاعري شوق خو چې دی نو هغه زما له بچپن څخه لکه پردۍ ګانې به مې اورېدلې، هغې سره مې ډېر زیات شوق و. نو داسې ورو په ورو چې لکه بیا مې د رحمان بابا او داسې د غټ غټ شاعرانو خوشحال بابا د دوی کتابونه وکتل، نو زه د هغو څخه متاثره شوم او خپله مې چې کله اوس ورسېدلو نو بس آغاز مې وکړو. د ډیرو شاعرانو شاعري ډیرو مشهورو سندرغاړو په خپلو سندرو کې راخستی وي. ستا شاعري کومو سندرغاړو په خپلو غانو په خپلو سندرو کې راوستې ده؟ زما خو شاعري چې ده فلحال چې نوې زما کومه غانه را روانه ده، نو په دې ټایم کې زما دوه غانې د رئیس باچا سره دي چې هغه د تعریف محتاج دی نه. هغه یو ډویټ دی چې ستاره یونس او رئیس باچا به کوي، نو هغه را روان دي. او دې نه مخکې چې ګلسیار پردیسي صاحب دی، نو هغه زما 4-5 غانې کړي دي. افتاب جان سنگر دی، هغه زما 4-5 غانې کړي دي. او وصال خیال له یو ډویټ کړی دی، او مینا الفت وږمه. نو داسې ډېر سندرغاړي دي. شاه فاروق دی چې هغه هم د تعریف محتاج خو دی نه، نو هغه هم لکه ماته ټپې کړي دي اردو پښتو مکس. د پښتنو شاعران یو لفظ راخستی وي، مطلب یو پښتون شاعر راخستی وي وطن، نو زه د ګرد د شاعري وطن باندې وي. بل پښتون شاعر راخستی وي مینه، دی پر مینه باندې ټوله شاعري کوي. چا د پښتنو دردونه راخستی وي، په هغو دردو باندې شاعري کوي. ستا ټوله شاعري پر څه باندې ده؟ زما ټوله شاعري چې ده فلحال زه د وخت مطابق شاعري کوم. نو نن سبا چې د شاعري ټوله د مینې چلیږي، او زه هم دغه د مینې په دنیا کې اوسم. مینه د له چا سره ده؟ له وطنه سره ده، له خپلو پښتنو سره ده، که یو بله مینه ده؟ زما د وطن سره مې مینه ده او د خپل پښتنو سره مې مینه ده. تا به ډېره شاعري کړي، یو څه شعرونه خو زموږ له کتونکو سره زمزمه که. وایي موږ محبت کوو په نره باندې، اول سړی پوهیو په شره باندې، موږ ورله سوک سپېړه وروسته ورکوو چې پوهه نه شي په خبره باندې، او موږ پښتانه یو د وطن په ناموس سر ورکوو. موږ بازونه راټینګ کړي په کونتره باندې، او رقیبه څو ځله مې پوهې کړې خو پوهېږې کله، دا ځل ګزار درله در کوم رسا کپره باندې. او ریحان شاه هغه هم څه وخت ولاړو تېر وتلو، ما چې بستا نوم لیکو هر وخت په ډبره باندې. چې یو شاعر شاعري کوي،
دا شاعري په کم وخت کې وي؟ د شپې وي؟ مطلب د یو شعر جوړوي تیاروي یا د ذهن ته الهام راځي نو دا کم ټایم وي؟ شپه وي، ورځ وي؟ د شاعر ځان له د هر یو شاعر خپل مونډي او د چې څه ټیم د ځان له یو ځای کې کینی نو په هغه ټیم کې دی بیا خلیق کولی شي. او زمام داسې یو موډ دی چې زه چېرته یوازې کېناستلم نو بیا خپل شاعري لیکم. ستا شاعري په کتابي لیک کې شته او که نه؟ زما شاعري خو ما سره دې وخت کې دومره ډېره پرته ده خو لا په کتاب کې مې نه ده چاپې کړې ولې چې د کتاب وسله نه لرم نو کله که خدای پاک وس راکړو انشاءالله په کتاب کې به هم راشي. یو څه ټپې که د په ترنم کې موږ ته زمزمه کې انشاءالله کوشش به وکړم چې تاسو ته زمزمه کړم. ما درته ویل زمانه واوړه را به دې نه کړې بیا به خاورې شونه د مینې یاره راشه راشه زه ستا دپاره بیا په بام ولاړه یمه ګل د ګلاب مې شو کولو تیرا ازغی می پکې نه لیدلی وونه داسې مې نکړه مرګارو پکې خبر د رقیبا نو نه ومه. بنیادي طور د کمې سیمې؟ بنیادی طور خو د خیبر پښتونخوا ضلع سوات تحصیلي مټي دوشاګرام سره تعلق ساتم خو چونکې په کراچۍ کې اوس ژوند کوم. ریان وروره په آخر کې که مینوالو ته د څه پیغام په ذهن کې وي هغه هم له موږ سره شیر که. پیغام خو مې دغه دی مینوالو ته چې بس خپل ژوند کوئ، خپل کار روزګار کوئ، خپل مور و پلار سره مینه لرئ، وطن سره مینه ساتئ او د مشرانو قدر کوئ. ډېره مننه ګرانو کتونکو. دا و شاعر ریحان شاه ریحان چې موږ له تاسو سره د تفصیلي مرکه وکړه. تر بل خوندور پروګرامو پورې مو پر لوی بادار سپارلی یاست. د خدای په امان.